تپوس په دې مه کوه چې دې سړي ګیره ده او صرف تپوس په دې مه کوه چې د پټکې دی او صرف تپوس په دې مه کوه چې د جومات په اول صف کې دی. زه منم دا عالم او عابد کې فرق، عالم عابد کې فرق، دا زموږ پښتانه دا فرق نه کوي. یو عالم دی چې په دین پوهه دی، یو عبادت گزار دی. موږ ته کله ناکله د عبادت گزار ډېر غټ سړی ښکاري او زه منم چې غټ سړی دی، موږ یې ګوره کمې نه دغه کوو. یاره وایي دا ټوله شپه تهجد کوي، روژې، زکاتونه، صدقې، جهادونه، اذکار، غټ کار دی، غټ عمل دی. خو بیا هم په ده کې او په عالم کې فرق دی. عالم که عبادت لږ هم کوي که نه، خو د ده نه ډېر اوچت دی. عالم که عبادت لږ هم کوي، د عابد نه ډېر اوچت دی، ډېر اوچت دی، د سره مقارنه نه کېږي. او فرق دلته وګوره که نه، پیر صاحب عابدو، پیران د عابدانو ته ویل کېږي چې دوی په ګرجو کې به ناست په ځان یې دنیا بنده کړې وه، څومره عبادت ګزار دی. او هغه عالم ته وګوره، فرق مولی و. هغه عالم خبرې ته وګوره او د عابد خبرې ته وګوره. نو ځکه زما د یو نصیحت واورئ چې د مسلې تپوس کوئ نو د عالم نه یې کوئ، د ګیرې والا نه یې مه کوئ. سړی ما ته وایي چې د عالم خو هم ګیرئ، نه بیا پوه نه شوئ زما په خبره. مطلب دا دی چې صرف تپوس په دې مه کوه چې دې سړي ګیره ده او صرف تپوس په دې مه کوه چې د پټکې دی او صرف تپوس په دې مه کوه چې د جومات په اول صف کې دی. زه منم دا ښه سړی دی، د ده پټکې دی، د ده ګیره ده، د عبادت کوي، دا خو ډېر اوچت انسان دی. خو تپوس دا وکړه چې دا عالم دی که نه دی.